کو تاسو په یو مصیبت کې یا په یو مشکل کې غیر یې یا یو کار کوي هغه سره زړه نه لګي نو دا کہانی وره د دې نه بعد په تاسو کې یو جذبه پیدا شي ویل کېږي چې یو کس وو هغه به تو او کبان به رانیسل او بیا به په بازار کې خرڅول دې ته څوک وایي او څوک مې دا د یو کاروبار او په دې سره د در کور خارچه روانه و نو په د باندې کسانو شکایت وکړ چې د ډیر سفر د وجې کب خپل ځای برقرار نه ساتي د بیا یو پلیزر واغستو او په دغه کې پلیزر کې به کبان اچول او بیا به بازار کې خرڅول نو په د باندې په دویم ځل بیا خلکو شکایت وکړ پکې کې هغه شانت ځای نشته چې کوم په یو دوندې کب کې وي د بیا یو ټینک واغستو او په دغه ټینک کې به کبان اچول خو دلته یو مسله دا و چې کله په دغه ټینک ته کبان واچول د دې نه بعد به کبان ډیر زیات سوچ شو او نارستیا به کې پیدا شو د چې کله دا کبان بیا په بازار کې خرڅ کړو نو په دریم ځل بیا خلکو شکایت وکړ چې پکې کې هغه ځای نشته چې کوم په یو دوندې کب کې وي د ډیر زیات خپه شو او یو سیټ کې ناستو ځکه چې روز تر ورځې د کاروبار په خطر روانو په دغه سات د ذهن ته یو مشوره رااله او په دې سره د ټوله ژوندۍ بدل شو د ویول نه چې کبانو ته هم یو مصیبت مخې ته راولو چې د دینه د اسوسیا او نارستیا وزي بیا د یو سټار پېښ واغستو او دغه سټار پېښه په دغه ټینک کې دن نه پرې هودو چې په کم ټینک کې به کبان اچول د سټار پېښ په دغه ټینک کې ډیر زیات غوبل لاغستو او څه کبان به خړل هم خو په دې سره به کبان هر وخت یو یعنی ویخ ناسو چې اسنه د سټار پېښ راشي او مونږ اخري بیا چې کله دا کبان روړو او په بازار کې خرڅول شروع کړو نو خلک وی چې کبان اوس بالکل سټي او په دې کې هغه ټولې کوالټي شته چې کم په دوندې کپ کې وي د کاروبار یو ځل بیا په بر روان شو دا کہانی خو ته یو کب خو بده کې دنه یو لوی سبق وروته چې په مونږ باندې هم کله یو مصیبت یا یو مشکل راشي دا مونږ ته داخلي چې تو خپل منزل طرف ته روانې کله چې مونږ یو گیم کو هغه گیم مونږ ته هغه وخت پورې نه پریدو کله چې مونږ نیکسټ لیول ته نه یوتلی یا مونږ هغه میشن نوی پاس کړي پتا چې کله یو مشکل یا یو مصیبت راشي دا ستاسو د ټولو نه هو استاد دی پر ثابت دنیا کې د دې نه هو استاد نشته پتا چې کله یو مشکل یا مصیبت راشي دا ته داخلي چې تو څومره مضبوط وي او تا کې څومره صبر وو څوک چې په مشکل او مصیبتونو باندې صبر وکي او خپل لار بدل نه کی کامیابی د هغه کسانو غلام جوړ شي کو دا ویډیو مخ خوشي وي نو دا ویډیو لایک کړئ چینل سره سبسکرایب کړئ او مخکې نور مرګرو سره هم شیر کړئ ته خدای پامان